د 15,000 طالب زندانیانو له خوشي کولو وروسته او د مشورتي لویې جرګې له پرېکړو وروسته اوس د افغانستان حکومت کېدای شي چې له طالب چارواکو سره په دوحه کې خبرې اترې وکړي. دا چې دا بین الافغاني ناسته څه وخت شروع کیږي او اجنډا به څه وي، د نادر نادري د دې هیات له غړي سره خبرې اترې لرو چې له موږ سره اوسئ. ډېره مننه ښه راغلاست خپرونې ته. خدای مولا. خبرې څه وخت شروع کیږي بین الافغاني خبرې؟ دقیقه نیټه لرئ تاسې؟ موږ خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي هیئت همدا اوس هم آماده یو چې مذاکرات را پیل کړو، سبا ته یې پیل کړو. خو د مذاکرات د پیلېدو دپاره د افغانستان د سولې مشورتي جرګې ځینې غوښتنې وې او بیا هم د موږ نړیوال همکارانو ځینې غوښتنې وې. نو هغه مسؤلیت اوس اخوا ته مرتبط ده چې دا غوښتنې ژر تر ژره تامین سي. د افغانستان حکومت پورې اړه لري چې دوی سره دغه پروسه چټک کړي. د مذاکراتي هیئت ټول آمادګیانې سوې ده او سبا ته حاضر یو چې د مذاکرات پیل کړو. دا کوم شرایط دي چې تاسې یې ځنډولی یاست تر اوسه پورې؟ خو شرایط خو ورباندې بحث سوې ده. د افغانستان خلک د مشورتي د سولې د مشورتي جرګې په ترڅ کې د حکومت څخه یې غوښتلی و چې هغه کسان چې د افغانستان امنیتي ځواکونو پورې مخصوصا کماندوان او د موږ د خاص قواو کسان چې دي دوی خوشي سي. دویم مثلا په دې کې دا و چې ځینې موږ نړیوال همکاران چې د دوی وګړي په افغانستان کې په داسې یو حالت غیر جنګي حالت کې وژل سوی ده، دوی دا غوښتنه لري چې په دغه کسانو کې چې طالبانو یې غوښتنې کړي دي چې خوشي سي، دا کسان باید در هغه پورې چې عدالت ورباندې تطبیقیږي نه دوی خوشي نسی. نو هغه باندې هم موږ خارجه وزارت نور همکاران په حکومت کې دوی لګیا ده چې کار کوي، هغه د حکومت کار ده، دوی ورباندې هغه کوي. تر هغه پورې چې موږ پورې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي هیئت پورې اړه لري، موږ هم دا اوس هم آماده یو چې مذاکرات پیل کړو، مذاکرات ته ولاړ شو. د کومنډیانو او پیلوټانو په اړه راته ووایاست، څو کومنډیان او پیلوټان طالبانو سره بندي؟ شمېره یې بهتره ده چې تاسو د حکومت څخه پوښتنه وکړئ. د مذاکراتي هیئت وظیفه په هغه ډګر کې نه ده، دا د افغانستان حکومت او هغه چارواکي او ادارې چې ورته مربوطه ده دوی باید جزئیات یې ورکړي. دغه هیوادونه ولې په دې شپږو طالبانو پسې دغه دی پسې مښتې دي چې دا شپږ طالبان را خوشي نه سي؟ مشخصا دا شپږ کسانو څه کړي دي؟ دغه هم جزئیات کېدای شي د موږ د خارجه وزارت او امنیتي چارواکو څخه پوښتنه وکړي، د دې لپاره چې دا د حکومت کار ده، د مذاکراتي هیئت کار پکې نه ده. له غټو بحثو په دا اوله دوره کې د ناستو به څه وي د طالبانو سره؟ کوم مباحث مطرح کیږي؟ مباحث خو بیل دي، خو هغه شیان چې د افغانستان خلک یې غواړي. د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دوی چې اسرائیل دوی چې د سولې مشورتي جرګې ته یې راغلي وو، دوی چې تاسو سره خبرې کوي د مطبوعاتو له لارې نه خپل غږ پورته کوي، دوی چې موږ سره په مختلف مشورو یا په ولایاتو کې یا دلته په کابل کې موږ سره خپل نظریات شریک کړي دي. اولنی غوښتنه یې همدا ده چې دا جنګ بند سي، دا د خلکو وژنه بند سي، ټوپکونه چپ سي. نو دا غوښتنه یې ده، اولنۍ غوښتنه یې ده، ډېر لوی غوښتنه یې همدا ده او موږ امیدواره یو چې همغه رقم چې صادقانه، بې آلایشه، بې د کوم بل توقع څخه، بغیر د دې چې افغانستان کې سوله راځي، موږ دغه مذاکراتي هیئت د افغانستان خوا څخه ځي، په همدغه نیت کې اخوا د طالبانو خوا هم په همدغه نیت دغه بحثونه پیل کړي چې د افغانانو دغه غوښتنه چې وربنده دا ژر تر ژره ترلاسه شي. ښاغلي نادري، 6 میاشتې خبرې وځنډول شوې، لاسته راوړنه څه وه؟ که چیرې تاسې وایاست چې په دې باندې تدقیق وسي، دقیق کار وسي، صحیح خبره ده، خو څومره دقت وسو په دې 6 میاشتو کې؟ لاسته راوړنه څه وه؟ زما هدف دا نه دی چې مثلا موږ ټول په دې پوه یو چې وخت نیسي،
سولې خبرې اترې په 2-3 ورځو نه کېږي. خو کوم شرطونه چې تاسو طالبان ته ایښي وو شپږ میاشتې مخکې هغه تاسو ټول خپله بیرته تقریبا افغان حکومت نقض کړل، که د بندیانو خوشي کول وو، که د 400 طالب بندیانو خوشي کول وو. دقت د کار په کم ځای کې وو چې دغه 400 خلکو په وژل کېدو او ټپي کېدو خلاص. یو ژوند هم چې د لاسه ورکوو دا ډېر ګران ده، هېواد باندې ډېر ګرانه ده. 40 کاله ده چې موږ متاسفانه افغانان وژل کېږو. دا د پرون ما د کورنۍ یو غړی شهید شوی ده، ملي اردو کې و، کماندو او رخصتي کې و، ملکي کالۍ کې و، دوی شهیدان کړل، شهید یې کړ. هر کورنۍ په دغه هېواد کې هم داسې دردونه لري، د کورنۍ غړي وژل شوی ده، شهیدان شوی ده. دغه شهیدان د موږ ټولو څخه یو غوښتنه لري، د دوی قرباني څه شي دپاره و؟ یو سوکاله آزاده چې پکې هر افغان هر وګړی وکولی شي خپل خبره وکړي، خپل هغه عادي حقونه یې چې ورته قانون اساسي ورته ورکړي دي د هغه څخه برخمن شي. دا شهیدان دې دپاره قربانیانې ورکړي دي چې افغانستان د اقتصاد د لحاظ نه پیاوړي شي، حکومت یې پیاوړي وي. داسې نه چې هر کال هر 15 کاله 10 کاله 20 کاله وروسته موږ ټول خپل نهادونه د منځه ویسو، بیرته یې د سره شروع کړو. که اساسي قانون لرو لکه نورو هیوادونو سره چې 200 کالونه ورڅخه تېر شوی ده، هماغه قانون اساسي د تغییرات پکې راوستي دي. دا شهیدان هم دې دپاره ځان قرباني کړي دي چې د افغانستان عزت یې وساتي. نو د حکومت مکلفیت، د دولت مکلفیت او د موږ تاسو ټول مکلفیت په همدې کې ده چې د یو پایداره تلپاتې سولې دپاره پکې دقت وکړو. په منډې نه کېږي، 40 کاله جنګ ده، دا په منډو نه کېږي. موږ غواړو دغه اشتیاق شته چې ژر یې خلاص کړو، خو داسې چې تلپاتې سولې باید پکې دقت وسي. هغه شیان چې تاسو وایي چې حکومت سور خط یې درلوده بیا ایسته کړي دي، دا د دې ښکارندوی هم ده چې دغه غوښتنې چې خلک لري چې سوله ده، دغه شهامت په دغه مسؤلین کې و چې دغه غوښتنې په خاطر د افغانانو د غوښتنو په خاطر د ځینو مسایلو څخه یې تېر شوی ده او قربانیان لا زیاتې قربانیان یې ورکړي دي. نو دلته دا ښیي چې دې خواته کاملا مخلصانه، صداقتمندانه اراده دې ته شته چې سوله وسي او ورته قربانیان یې ورکړي دي. نو اوس وخت د دې ده چې طالبان هم دا وښیي چې د سولې دپاره باید ټول قرباني ورکړو، د خپل ځینې ناحقه غوښتنې څخه یې تېر سو، راشو په ګډه په همدغه هېواد همدلته کابل کې سره کینو او هغه مشترکه ګډه آینده چې ځان ته یې غواړو، خپل ماشومان ته یې غواړو او دغه هېواد ته یې غواړو، هغه په خبرو باندې راولو. د ستاسو هیات چې دوحې ته ځي، څومره تاسو خپله په خپلو کې توافق نظر سره لرئ؟ که چیرې هلته مثلا د راتلونکي نظام خبره مطرح شي، آیا دغه هیات خپله یو توحید دیدګاه دې ته لري چې څه رقم موضوع ونیسي؟ په دې آیات کې چې موږ ګورو داسې خلک هم شته چې تمرکزګرا خلک دي، داسې خلک هم شته چې د تمرکزګرایي مخالف خلک دي، د ریاستي نظام غوښتونکي دي، د صدارتي نظام غوښتونکي دي. په خپلو کې سره څه وایاست؟ بلکل یو شی چې ډېر واضح ده دا ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي هیات ټول دغه اجماع لري، هم دغه هدف تعقیبوي چې سوله افغانستان کې راشي. دوی دا هم اجماع لري چې هغه اساسي مسایل چې په افغانستان کې ده، که نظام ده، د خلکو ونډه پکې دي، ولسواکي پکې دي، هغه حقوق او ازادیګانې چې 2م فصل د اساسي قانون ده پکې دي، په دې باندې کامل اجماع شته. او تفاوت نظر او لید په نورو مسایلو کې هم شته، همدغه ټیکه د موږ د هیات پیاوړتیا ده، د جمهوریت پیاوړتیا په همدې کې ده چې مختلف نظریات پکې شته. هغه کسان چې په حکومت کې دي یا د حکومت نه بیرون دي، د دوی دواړو خوا نظریات مهم دي، با ارزشه ده. د افغانستان سیاسي اپوزیسیون، د افغانستان حکومت سیاسي اپوزیسیون هم د افغانستان د جمهوریت یو برخه ده،
مدني ټولنې د جمهوریت یو برخه ده، آزادې رسنۍ د جمهوریت یو برخه ده. همدغه پررنګه ښایسته توپیرونه چې په همدغه هېواد کې دي دا ټول په همدغه هیات کې هم موجود دي. همدغه پیاوړتیا هم په همدې کې ده چې جمهوریت دا نه وایي چې ټول یو رقم وغږېږي. دا ستاسې کار نه مشکله کوي راتلونکي ته؟ دا بالکل نه مشکله کېږي. دې دپاره چې په اصل کې او بالکل ټول په اصل کې سره موافق یو. دا چې مختلف نظریات وسی دا د موږ د کار پیاوړتیا یو برخه ده. که داسې ووایو چې ټول به یو رقم وغږېږو هغه خو د یو دیکتاتوري نظام د یو استبدادي نظام یو نښه ده. که طالبان یو رقم فکر کوي دا د دوی خپل هغه کار ده، هغه خپل سلسله مراتب چې دوی لري، هغه فکر چې دوی لري د دوی پورې اړه لري. موږ ته دا قوت ښکاري، دا ضعف نه ښکاري. موږ ته دا ښایستوالی ښکاري چې مختلف نظریات، مختلف تجارب، مختلف قومونه د افغانستان طالبان دیکتاتور دي ټول. هغه زه به داسې قضاوت وکړم چې هر هغه ګروپ چې وایي چې هغه رقم چې یو کس وایي ټولې ووایي په هغه کې ازادیانې نشته، په هغه کې استبداد دي. داسې نظامونه مختلف دلته افغانستان کې هم لیدلي، د افغانستان بیرون کې هم اوس هم ځینو ځایو کې موجود او مخکې هم موجود و. په څه ډول میکانیزم باندې تاسو دا خبرې شروع کوئ هلته چې ولاړ شئ؟ آیا ګډه شورا تشکیلوي د طالبانو سره؟ د دې خبرو اترو څارنه څنګه کیږي؟ موږ ته خو دا ښکاري چې لکه افغانانو غوندې افغانان یو، بس ولاړ سو لکه خپل همغه دودونه چې لرو په میدان کې ګډ سو، سره کښېنو، جرګه وکړو، نه خارجي پکښې نه بل څوک پکښې، او موږ په خپله سره کښېنو خپل بحثونه پکې وکړو، نظم پکې راولو. دقیقه ده د دواړو خوا نه به یو سکرتریات وټاکو. د موږ خوښه به همدا وي که افغانان یو سره کښېنو، خپل پټو یې هوار کړو، هملته چادر یې هوار کړو، بس کښېنو جرګه سره وکړو. مهم همدا ده چې هغه یو هدف ده چې موږ خالصانه ورته ژمن یو، دا ده چې جنګ بند شي، هېواد د دغه لانجې څخه وژغورو او ثبات پکښې راسي او د افغانستان د ټولو افغانان ګډ کور اوسي. یو بل سره په سوله کې ژوند وکړو، منطقه سره په سوله کې ژوند وکړو او دلته ولسواکي او د خلکو حقونه خوندي. اخره پوښتنه، ځکه چې وخت ختم دی، زه فکر کوم دوحه کې ناسته آیا محدودیتونه تاسو ته وضع کوي؟ مثلا یو مثال د ژورنالستانو بیول و چې ویزې نه ورکولې، نور څه محدودیتونه؟ موږ امیدوار یو چې هیڅ محدودیت نه، دا د افغانانو یو جرګه او مجلس وي او افغانان په خپله به پکې تصمیم ونیسي. دا د موږ غوښتنه ده، د موږ آرزو هم دا ده. موږ خو لویه آرزو دا و چې هماغه رقم چې ولسمشر طالبانو باندې غږ وکړوئ چې راشي همدلته هېواد هر ګوټ کې چې غواړي. موږ هم آرزو مو همدا و چې دوی سره ولاړ سو، په مزار کې سره کښېنو. هرات کې هغه اختیار الدین قلعه ته ورته ولاړ سو، یا ولاړ سو چې زینې ته دعا وکړو، هملته بیا لاندې ارغنداو کې سره کښېنو خبرې وکړو. نو آرزو مو همدا ده چې دغه شی هلته بیا آخرنی وار یې راولو، همدلته کابل ټول خلک یې هغه چې سره په ګډه جشن یې ونیسو. نو اوس خو شرایط همدې ته آماده نه ده، دوی نه غواړي، موږ یې غواړو، ټول ضمانتونه هم ورته ورکړي دي، خو دوی نه غواړي. امیدوار یم چې دوی هم دغه اعتماد ورته ایجاد سي چې رارشي. ډېره مننه. خدای مولا.